نړۍ د بدلون په حال کې ده. هر ورځ د انساني اسانتیاو لپاره نوې موندنې ترسره کیږي. خو دا موندنې څوک، چیرته او د کومو موخو لپاره ترسره کوي؟ که غواړئ چې په نړۍ کې له هر ټکنالوژیکي پرمختګ څخه خبر شئ، ټکنالوژي خبرونه واورئ. دا خبرونه هر شنبه مازدیګر له 5:30 تر 6 بجو له هوریت رادیو څخه اوریدلای شئ. ټکنالوژي بسم الله الرحمن الرحیم. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو او د ټکنالوژي خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د چین د برېښنايي موټرو شرکت BYD به د نړۍ د برېښنايي گاډو EVs تر ټولو لوی پلورونکی شي او د ایلن ماسک شرکت ټسلا شاته پرېږدي. دا به لومړی ځل وي چې BYD د کلني پلور له پلوه خپل امریکایي سیال ته ماتې ورکوي. ټکنالوژي خبرونه ده، زه محمد شریف همت یم. نن خبرونه مو دوه برخې لري. په لومړۍ برخه کې درته مقاله مو چمتو کړې ده او د چین د BYD شرکت په اړه مو تاسو ته معلومات راوړي دي، او په دوهمه برخه کې مو بیا ډیر قدرمن انجینر صاحب لطف سره مرکه کړې ده. لومړۍ برخه ده تاسو رابولم مقالې ته. د چین د برېښنايي موټرو شرکت BYD به د نړۍ د برېښنايي گاډو EVs تر ټولو لوی پلورونکی شي او د ایلن ماسک شرکت ټسلا شاته پرېږدي. دا به لومړی ځل وي چې BYD د کلني پلور له پلوه خپل امریکایي سیال ته ماتې ورکوي. BYD د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تیر کال یې د بیټرۍ پر برېښنا چلیدونکو موټرو پلور نږدې 28% زیات شوی او شمیر یې له 2.25 میلیونو موټرو اوښتی دی. ټسلا چې ټاکل شوی د 2025 کال د ټول پلور شمیرې د جمعې په ورځ اعلان کړي. تیره اونۍ د شنونکو اټکلونه خپاره کړل چې له مخې دغه شرکت په ټول کال کې شاوخوا 1.65 میلیونه موټرونه پلورلي دي. امریکایي شرکت په تیر کال کې له ستونزمن حالت سره مخ و، ځکه د نویو موډلونو هرکلی ښه نه و. د ایلن ماسک د سیاسي فعالیتونو په اړه اندېښنې وي او د چینایي سیالانو سیالي لا پسې سخته شوې وه. چینایي شرکتونو لکه جیلی، MG او BYD چې اوس د چین د ټولو لوی برقي موټرونو جوړونکي دي، پر لویدیځو شرکتونو ځکه فشار زیات کړی چې خپل ګاډي او مشهورو برانډونو پرتله په ټیټه بیه پلوري. په اکتوبر میاشت کې ټسلا د خپل پلور د زیاتولو لپاره په امریکا کې د خپل دوو تر ټولو ډیر پلورل کیدونکو موډلونو ارزانه بڼې بازار ته وړاندې کړي. ایلن ماسک چې لا وړاندې د نړۍ تر ټولو شتمن کس بلل کیږي، مجبور دی په راتلونکي لسیزه کې د ټسلا پلور او د ونډو بازار ارزښت د لا ډیرو پیسو ګټلو په موخه په څرګند ډول لوړ کړي. دغه هوکړه چې په نومبر میاشت کې د ونډوالو له لوري تایید شوه، ښایي هغه تر $1 ټریلیون یعنې 240 میلیارډ پونډه پورې عاید ورکړي. د دې تړون له مخې ماسک باید په راتلونکو 10 کلونو کې 1 میلیون انسان شکله روبوټونه هم وپلوري. ټسلا پر خپل د اپټیمس روبوټ او پرته له ډریوره چلیدونکو گاډو پراخې پانګونې کړې دي. د 2025 کال په لومړیو 3 میاشتو کې د ټسلا پلور هغه وخت کم شو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د ماسک د رول پر ضد غبرګونونه راپورته شول. پر ټسلا سربیره د دې میلیارډر نور کاروبارونه د ټولنیزو رسنیو ایکس پلیټفارم، د راکټونو شرکت سپیس ایکس او بورینګ کمپنۍ هم دي چې د تونلونو کیندلو کار کوي. همدې بوختیاو او د ټرمپ د حکومت د دولتي اغیزمنتیا ادارې DOGE مشري ځینو پانګوالو ته دا اندېښنه پیدا کړه چې ماسک پر ټسلا کافي تمرکز نه کوي. وروسته له دې ماسک ژمنه وکړه چې په امریکایي حکومت کې به خپله ونډه د پام وړ کمه کړي. سره له دې چې BYD په وروستیو کلونو کې چټکه وده کړې، خو په 2025 کال کې د دې شرکت د پلور د زیاتوالي کچه ورو شوه او د تیرو 5 کلونو تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده.
دا تر ډیره د چین په بازار کې د سختي سیالۍ له امله ده چې د BYD تر ټولو مهم بازار بلل کیږي. خو BYD لا هم د برېښنایي موټرو په نړیوال بازار کې یو پیاوړی ځای لري، ځکه د دې موټرو بیې ډیری وخت د سیالو شرکتونو له بیو ټیټې وي. د سنیژن میشت دغه شرکت چټکه پراختیا کړې، په ځانګړي ډول په لاتینې امریکا، سویل ختیځي آسیا او د اروپا په ځینو برخو کې، او دا هر څه داسې وخت ترسره شوي چې ګڼو هیوادونو پر چینایي برېښنایي موټرو لوړې تعرفې لګولې دي. BYD د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې په بهرنۍ نړۍ کې بریتانیا تر ټولو لوی بازار دی. شرکت وویل د سپټمبر تر پایه په یو کال کې په بریتانیا کې پلور 880 سلنه لوړ شوی، چې لامل یې د دې د سیلیو په نوم د سپورت یوټیلیټي موټر یعنی SUV د پلگ ان هایبریډ ښه بازار او مینوال دي. بیا هم ستړي مشئ درنو اوریدونکو، تمه ده چې لومړۍ برخه مو خوښه شوې وي. دوهمه برخه ده او په دې برخه کې مو له ډېر قدرمن انجینر لطف الله لطف صاحب سره مرکه کړې ده او هغه مو په ځینو موضوعاتو غږولی دی. له هغه مو پوښتلي موبایل د انسان پر خوب، تمرکز او روان باندې کومې منفي اغیزې لري. د ټکنالوژۍ پرمختګ څنګه د موبایل قیمتونه بدل کړي. د موبایل مارکیټ کې جعلي او اصلي وسایل څنګه پیژندل کیږي. د مصنوعي ځیرکتیا راتګ څنګه د موبایل صنعت بدل کړي. آیا راتلونکي کې موبایلونه د لیپټاپونو ځای نیولی شي؟ راتلونکي 10 کلونو کې د موبایلونو ټکنالوژي څنګه اټکل کوي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو له انجینر صاحب څخه کړي دي او هغې راته ځوابونه ویلي دي. درنو اوریدونکو، راځئ په ګډه سره دوهمه برخه اورو. انجینر صاحب محترم، ډېره زیاته مننه. که په دې باندې راته خبره وکړئ چې تر ټولو خطرناک اپلیکیشنونه کوم دي چې ډېری خلک یې بې احتیاطه کاروي؟ همت صاحب، زموږ تاسو په جامعه کې نن دا قسم اپلیکیشنونه ډېر زیات دي او ډېر زیات استعمالوو. نو د دې لپاره چې زموږ تاسو دا کوم امنیت څه ده، دا همیشه خوندي اوسي. زه به راشم داسې په واضح ډول سره ووایم چې د کوم اپلیکیشنونه چې موږ تاسو استعمالوو د دغه د استفاده یعنی څه د شي لپاره استعمالوو، او همدارنګه سطح دسترسي چې موږ تاسو کوم اکسیسیبیلیټي هغه ته ورکوو د دې په اړه، او همدارنګه چې کوم اطلاعات له موږ تاسو نه اخلي د دې په اړه موږ تاسو باید معلومات ولرو. په لومړی کې به دا درته وایم چې نن موږ تاسو دې سره ډېر زیات مخ یو. متاسفانه چې دا د فیسبوک او انسټاګرام کوم محدودیت چې راغلی ده هغه له VPN اوس موږ تاسو ته کار نه کوي، څه دولت بند کړی ده. لومړنی او ډېر خطرناک ترین برنامه څه دغه VPN ده. څه کله موږ تاسو غواړو له VPN څخه استعمالوو، هغه به رایگان هم وي او تقلبي به هم وي. خپل VPN څه ده د ورچوال پرایویټ نیټورک په نوم یعنی مخفف ده چې دا موږ تاسو سره زموږ تاسو د کوم MAC اډرس ده دا چینج کوي. مثلا افغانستان کې موږ اوسېږو او کته VPN آن کوي، تا به له انډیا نه مثلا تا ادرس دی ورکوي یا مثلا له اروپا نه ادرس ورکوي. نو دا موږ تاسو سره ډېر خطرناک اپلیکیشنونه دي چې دا ډېر زیات استفاده کیږي، او همدارنګه که تاسو قانوني واخلئ مشکل نه لري، خو دا ډېر زیات موږ تاسو سره دوم لري. بل څه دي موږ تاسو سره د هغه اپلیکیشنونو استعمالول چې د بازار له د کوم کمپیوټر کاران سره له دوی نه ساچو، دا زموږ تاسو سره ډېر زیات استفاده کیږي او زموږ تاسو ډیټا استعمالوي. او بل څه دي د کوم برنامه چې موږ تاسو سره زیاتر چات بیس دي لکه واتس اپ او د شان غوندي، دغه برنامه کې هم ډېر زیات دي. مثلا تاسو GB واتس اپ په نوم یو اپلیکیشن ده، یو واتس اپ په نوم یو اپلیکیشن ده، داسې نومونه لري. دغه اپلیکیشنونه څه دي دا ټول ډېر خطرناک دي او خلک استعمالوي. کوم دوستان چې زما غږ اوري، تاسو شاید بعد یو اپلیکیشن د ویډماټ په نوم څه ده هغه به استعمال کړئ د ویډیو ډاونلوډ کولو لپاره. هغه کې تاسو ته ډېر زیات هغه ورکړي اپلیکیشنونه پیشنهاد درکړي چې دا ډاونلوډ کړه دا ډاونلوډ کړه. هغه غیر رسمي ده او دا خپل ویډماټ څه ده دا هم غیر رسمي ده، دا باید استعمال نه وکړو. یو بل اپلیکیشن ده د 9 اپس په نوم ده،
هغه کې هم تاسو کولای شئ لکه پلی سٹور باندې لاړ شئ اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړئ. نو دا ټول څه دي موږ تاسو سره هغه اپلیکیشنونه دي چې زموږ تاسو ډیټا ډیر زیات زر هک کولای شي یا خطرناک دي. مثلا فیس فلټرز کوم اپلیکیشنونه سي دي لکه سناپ چات او داشان. خپل سناپ چات خو دومره مشکل نه لري خو مثال می ویلې. نو دا موږ تاسو سره په خطرناک کېدلی شي ځکه زموږ تاسو ډیټا هغه کېږي یو ځل چې زموږ تاسو دا کوم فیس یا فینګر سره دا سکه کمپنی ته لاړ بیا هغه نه چینج کېږي او زموږ تاسو هغه د شان زموږ تاسو د اعلانات ټولوي او د ډیپ فیک پونم کوم اطلاعات سدي او کوم ساختار سدي هغه موږ تاسو سره جوړوي. بل سدي کیو آر سکانر سدا د موږ تاسو سره ډېر خطرناک اپلیکیشنونه کې راځي ځکه چې افغانستان کې خو کم ده اما په ایران کې دا ډېر دي کنه چې ایران کې بل هیوادونو کې س کیو آر کوډ سکان کوي او پیسې ورته لګي. دا کول شي چې تاسو ډیټا هک یا خطرناک دي. بعض اپلیکیشنونه دي د قرض ورکول نوم ورته ورکړي د لون. نو دا اپلیکیشنونه دي او همدارنګه هغه لوبي یا هغه اپلیکیشنونه چې اعلانات ډیر زیات ولري دا ډیر زیات خطرناک ده موږ تاسو سره چې مثلا بعض گیمونه تاسو استعمالوي یا بعض اپلیکیشنونه استعمالوي په هر لاسو دقیقو کې تاسو 15 اعلانونه راوړي. دوی سي دي ټول ډیر خطرناک اپلیکیشنونه دي چې موږ تاسو سره استفاده کیږي. او بعض اپلیکیشنونه نمونه مزه تاسو ته واخلم چې دا ډیر زیات غلري خطرناک دي نسخه رایگان دي اما خطرناک هم دي. مثلا یو دانه ده د ایزی اس فایل ایکسپلورر پونم دا چې دا موږ تاسو سره زموږ تاسو ډیټا استعمالوي او ډیر تبلیغات لري او همدارنګه بل څه ده ډیو بیټری سیور ده یعنی ستاسو بیټری چارج کموي. دا ډیر زموږ ته بیټری چارج یو اپلیکیشن سره کموي. نو ورته ورکړی دا څه بیټری سیور هم اپلیکیشن ده سکله انسټالوي ستا ډیټا به ټول هغه کې راټول کې او تا به مثلا فعالیتونه د بیکګراوند کې درته وکي او تاسو موبایل به خراب کی. یا واتس اپ د جی بی واتس اپ پونم واتس اپ پلس یو واتس اپ دا ټول سری جاسوسي اپلیکیشنونه دي او همدارنګه موږ تاسو سره ډیر زیات د سکله استعمالو زموږ تاسو هغه ډیټا هک کیږي. ډیر زیات مننه انجنیر صاحب محترم. که په دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د ماشومان لپاره د موبایل د استعمال خوندي او مروحت څومره ده؟ حماد صاحب په دې برخه کې که تاسو ته وایم چې د ماشومانو د لپاره چې موږ تاسو موبایل استعمالو یا موبایل ورکو او خپل ذهن آرامو او ماشومانو ته ټلیفون ورکو دا ډیر زیات اغیز لري د ماشوم پر رشد باندې د ماشوم په چاغواله یا ډنګرواله باندې ډیر زیات رول لري. دا د ماشوم ته ټلیفون ورکول دا ډیر زیات باید محدود وسی. مثلا د بهداشت جهانی یا WHO ورته وایو دا په یو ریسرچ کې راغلی ده چې وايي د 2 کلونو نه کاته ماشومان ته خو ټلیفون هرگز اجازه نشته بخي باید ورنه کو. اما متاسفانه البته زه به دا خبره لګ د سه په واضح ډول وکم ان شاء الله چې څوک را نه خفنه سي. بعض خويندې دي چې خپل لور یا زوی دا شودي ورکی په هغه وخت کې ټلیفون استعمالوي دا حتی په ماشوم باندې اغیزه لري چې د څه وختونه کې او همدارنګه یا ماشوم مثلا وړو کوي ټلیفون ورته هغه خود 2 کلونه چلاند وي خو بیا نه پويږي خو بیا هم چې نه پويږي ټلیفون کې ورته کارتون چلانوي او خپل کار پسې دا ډیر زیات ضرر لري او زموږ تاسو ماشومان باندې ډیر زیات بد تاثیر لري. دوم له 2 کلن نه تر 15 کلن پورې په ورځ کې 1 ساعت اجازه وي دا خدای ځکه چې د ماشوم بلد سي چې نړۍ کې ټکنالوژي ده یعنی د شان سره بلد وسی 1 ساعت په ورځ کې او همدارنګه په دغه 1 ساعت کې باید د مور کاملا فکر وي ته دا شی ګوري څه کوم اپلیکیشن استعمال او څه کار کوي. اما متاسفانه افغانستان کې چې د یو ځل ټلیفون ورکه به ته ورنه واخله ټول ورځ به ورسره وي او لشپک کلن نه تر 12 کلن پورې په ورځ کې 1 الی 2 ساعت لدې نه زیات اجازه باید ورنکو ځکه چې دغه موبایل یا دغه کوم انټرنیټ که بعض خلک وای فای ولري خو بيخي انټرنیټ استعمالوي آفلاین خو بيخي پرې نو دا د ماشوم پر رشد باندې ډیر زیات اغیز لري. مثلا بعض ماشومان د سه ناخودآگاه او زل چاغيږي د طبي برخه د ډیر نه زه خو سمره معلومات چې زلرم بعض ماشومان د هیڅ نه غټيږي
وړوکی پاتې وي. زما یو وراره د مور مې همیشه وایي چې دا ډاکټر ته وایي چې دا ولې نه غټېږي، خو متاسفانه موبایل ډېر زیات استعمالوي او دا ډېر زیات رول لري. ستاسو ماشومان که تلیفون استعمالوي یا ډېر زیات ډنګر وي تلیفون ور باندې بند کوي یا ډېر زیات چاغ شوی وي، دا دواړه پکې تاثیرات لري او مازغه یې ډېر زیات ضعیف کیږي، خپل تمرکز له لاسه ورکوي. دا زیات ډېر مشکلات دي. او مثلا که ځوانانو ته راشو له 14 کلن نه تر 13 کلن پورې په ورځ کې له 2-3 ساعتونو نه زیات باید استعمال ونه کړي. د موبایل استعمالول نه تنها ماشوم ته یا وړوکو ته بلکې غټو ته هم تاوان لري، ځکه وخت ضایع ده، د انرژي مصرف ده، تمرکز خرابېدل ده او همدارنګه ډېر زیات نور مشکلات لري. خو څه کله موږ تاسو خپل ماشوم ته تلیفون ورکوو هلته باید پکې ډېر زیات متوجه اوسو چې دوی څه شی ګوري او څه رقم استفاده کوي او څه رقم کنټرول باید ولرو. نو داسې کار به وکړو چې موبایل به ورکړو ماشومانو ته چې د نوې دنیا سره آشنا واوسي، خو زموږ تاسو د نظارت لاندې. که نظارت یې ونه کړو وای فای هغه څه ده، یوټیوب څه ده یا فیسبوک څه ده، متاسفانه له ښه ډیټا څخه بد ډیټا پکې زیات ده. نو اخلاقي له لحاظه زموږ تاسو ماشومان به ډېر بد راشي، متاسفانه اخلاق به خراب سي، خپل تمرکز به له لاسه ورکوي او همدارنګه سترګې به له لاسه ورکوي. ډېر زر هغه کېږي، سترګې ډېر زر خرابېږي ځکه ماشوم خو څه ده هغه په دې شیانو نه پوهېږي چې هغه روښنایي کم یا زیات کړي، هغه هماغسې فول کې پرېږدي، غږ یې فول کې پرېږدي او همدارنګه دا ډېر زیات متاسفانه زموږ تاسو په ژوند کې ډېر بد تاثیرات لري. نو زه غواړم په دې لنډو کې دا ټول والدین ته دا وایم چې کار هر وخت به وشي، دا د کور کارونه خو کولی شي هر وخت، خو خپل ماشوم که خدای نکړه کوم بد تربیه سي یا خراب تربیه سي بیا هغه وروسته جوړولې سخت حتی ناممکن ده. که یو د ماشوم سترګې د ماشومانو سترګې خراب شي یا ذهن خراب شي دغه جوړول بیا امکان نه لري. نو د خپل د کور د پخلی لپاره یا کاروبار لپاره ماشوم ته موبایل مو ورکوي او که ورکوي ډېر کم اندازه، نهایتا 1 ساعت له 2 ساعت. اما متاسفانه چې یو ځلې ورکو بیا یې څوک ورنه واخلي. بعضې خو حتی ورته آیپډونه اخیستی وي، وایي واخله دا آیپډ دې بیخي دې ته وي چې زما موبایل دې وانخلي، ما ته دې مزاحمت ونه کړي. ډېره مننه انجینر صاحب. محترم مهمه پوښتنه چې ډېرې هیوادوالو لپاره به ډېره مهمه وي، موبایل د انسان پر خوب، تمرکز او روان باندې څومره منفي اغېزې لري؟ همت صاحب لکه څنګه چې مخکې مو د ماشومانو لپاره وغږېدو، موبایل، کمپیوټر یا ټکنالوژي کوم وسایل چې لکه تلویزیون دا شان داسې دي د انسان په خوب او تمرکز باندې مستقیم اثر لري. ولې؟ ځکه چې دا کوم روښنایي چې د موبایل څخه یا د کمپیوټر څخه زموږ تاسو سترګو ته راځي دا د خوب کې مستقیم تاثیر لري. ځکه موبایل څه ده، فیسبوک او دا شان څه ده، د دې دغه سایکل څه داسې جوړ شوی ده چې ما او ته دغه ذهن کې یو ماده ده د ډوپامین په نوم. نو زه دا هر څومره زیات ترشح سي زما او ته زړه به ورسره خوشحاله، ذهن به مو ورسره خوشحاله. نو زه دغه زیات شو، دغه ډوپامین تولید چې هر څومره زیات شي دا به څه کار وکړي، تا به نور کارونو ته نه پرېږدي. زه یو مثال به ورکړم. مثال داسې ده که تا ته یو څوک وایي چې دغه اور باندې د لاس 2 ثانیې ونیسه، شاید 1 ثانیه ونیسه په بله ثانیه کې لرې کوي. اما که موبایل درکې 2 ساعتو کې ته بیخي نه پوهېږې چې 2 ساعت څنګه تیر شو. دا ولې؟ ځکه چې ډوپامین زیات راغی او ستا دغه ذهن د ستا دغه حالت داسې تبدیل کړ ته بیخي پرې پوه نه شې چې دا 2 ساعته څنګه تیر شو. او دا ډېر مستقیم تاثیر لري. دا اجتماعي کوم شبکې چې دي دا موږ تاسو چې کله استعمالوو، مثلا یو مثال به ورکوم، دا مثلا کې ټول سره ګیریو، مثلا مونځ وخت ده، ماسپښین مونځ یوه بجه جماعت کې مثال او یا جماعت نه که څوک نه ځي همداسې سکیني 12 نیمې بجې دي، وایي زه تر 1 بجه پورې وخت ده، خو دا سکرول 10 دقیقې یوې ته پاتې، وایي زه ښه ده دا 55 پورې به یې وګورم بیا به 55 څه وخت کې ګورې 1:30 بجه ورباندې شوی ده، 1:30 بجه بیا ګورې ښځه 2 بجو کې به یې وکړو. خلاصه دا سړی تر 3 بجو پورې تنه لمونځ نه پاتې ده، کاروبار خو بیخي پرېږده. نو دا زموږ تاسو لپاره هم دې ته جوړ شوی چې کله غواړئ چې خپل خوب منظم وي، حداقل 1/2 ساعت مخکې له خوب نه خپل موبایل او کمپیوټر آف کړئ. بعضې خلک خو سیدي په د خوب په ځای کې خپل موبایل ځان سره وړي
ترڅو خوب نه راغلی سکرول دا دوستانو ډیر زیات اغیز لري او زموږ تاسو په تمرکز او په خوب کې موبایل ډیر زیات اغیزمند ده. نو که غواړئ چې سالم خوب ولرئ او راحت خوب ولرئ د ټلیفون استفاده کم کړئ او مخکې له خوب نه حد اقل نیم ساعت یو ساعت مخکې باید موږ تاسو ټلیفون استفاده ونکو او ورڅخه کار وانخلو، ځکه چې دا موږ تاسو سره اضطراب استرس دا شان جوړوي او همدارنګه انسان ځان ته لږ بې ارزښته ښکاري. ولې؟ ځکه متاسفانه چې موبایل تاسو ګورئ د موبایل په دې کې کوم فلمونه دي کوم ویډیوګانې دي هیڅوک د خپل حقیقي ژوند ویډیو په هغه کې نه اچوي، په فیسبوک کې نه اچوي. حتی تاسو چې دا اوس زما غږ اورئ آیا تاسو د خپل حقیقي کوم ژوند سره تر اوسه یو عکس هم سټوري کړی ده؟ نه دم کړی. زمونږ تاسو یو عکس هم سټوري کوو شل ځلې به خپل ویښتان ګمانس کوو، نه پوهیم خپل هغه بهترین کالي اغوندو، بهترین جمپر اغوندو. نو دلته چې موږ تاسو دا کارونه کوو دا چې ویډیو جوړوي دا خو لازل له دینه خې کوي خې ځایونه ته لاړ شخه موټر دلته انسان ناغي کیږي ځان د بیا ارزښت کیږي، یعنی هغه ضعف یا فقر شخصیت ورته پیدا کیږي. سکله دغه فقر پیدا سو چې ورور خو هغه میا ولګ ده زم یا ولکم هغه تو ګوره په سره کم ځای کې اوسېږي او زه سره کم ځای کې اوسېږم. دغه موبایل وګوره مثلا آیفون 12 او آیفون 15 ده، زما وګوره سامسنګ دوز ده. نو د انسان چې دغه شان د مصرف کوي دغه شان د مصرف که ذهن او تا نه امید کوي چې نه امید څه خوب نه درځي چې خوب رانغی نو هغه تر شپې 2 بجو پورې 3 بجو پورې به اسه لوټه کې وهي یا مجبور هغه سریال او فلم کې مصروفي او د انسان په خوب باندې ډیر زیات بد تاثیر لري. نو کنکلوژن به دا وایو چې کغواړئ چې راحت خوب ولرئ یو ساعت مخکې له خوب نه یا نیم ساعت مخکې ټلیفون پرېږدئ، نوټیفیکیشنز آف کړئ چې تاسو ته میسجونه را نشي، انټرنیټ بند کړئ، بلوټوث دا شان ټول بند کړئ چې ترڅو ذهن خوب ته آماده شي او د خپل د کوم د خوب ځای سره موبایل باید وینسو ځان سره کالته ویسو نو بیا به خوب ته نه پریږدي. ډیره زیاته مننه انجینر صاحب محترم. د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې کراته وایي چې ولې ځینې خلک د موبایل احتیاط پیدا کوي او د مخنیوي لارې څه دي؟ که په دغه باندې وروستیو کې په لاندو کې یو وضاحت ورکړي. انجینر صاحب ډېر ښه پوښتنې ته د اشاره وکړه او دا پوښتنې چې دي تقریبا لمانه نیولې ټول خلک پکې روک دي. متاسفانه د موبایل جوړ شوی کوم هغه اساس صدا هم دې لپاره جوړ شوی دي چې ما او ته روک کړي. دا کوم شرکتونه چې دي دا کوم غټ کمپنۍ چې دي دا د همدې لپاره جوړ شوی دي چې ما او ته مصروف وساتي او زما او ته له مصروفیت څخه هغوی ته ګټه ورسیږي. زه دا مثال همیشه خپل سټوډنټس ته کوم، ورته وایم ګوره 24 ساعته په ما او ته هم تېرېږي او په ایلان ماسک باندې هم تېرېږي یا مارک زاکربرګ باندې هم تېرېږي، خو ګوره زما او ته 24 ساعتونه کې مثلا که څوک معاش ولري خو زه هغه ته به 300 روپۍ یا 500 روپۍ هغه معاش به یې حواله سي، خو در حاله کې چې ډېر کار هم کوي. اما هغوی خوب کوي کاره ویده دي خو زما او ته له افغانستان نه ورته شپې سبا ته کوو هغو ته پیسې لیږو، انټرنیټ فعال کوو دا وکړه هغه وکړه. نو د موبایل دغه کوم بنیاد یا اساس د همدې لپاره جوړ شوی ده چې ما او ته روږدي کې مصروف کړي تر څو چې هغوی ته ګټه ورسیږي هغوی ورباندې پیسې وګټي. دا کوم احتیاط د موبایل یا روږدي کېدو د موبایل څخه دا زموږ تاسو نه خپل دا غواړي چې داسې وشي. مخکې ما تاسو ویلم په ذهن کې یو ماده ده د ډوپامین په نوم، نو دغه ماده چې هر څومره زیات شي زما او ته په ذهن کې ما او ته به موږ خوشحالي راسي. مثلا دا خوشحالي کېدلی سي مثلا موږ تاسو که مسافر یو خپل کورنۍ ته زنګ وهو هیڅ زړه نه کېږي چې قطع وکړو یا خپل مور او پلار ګورو یا مثلا یو دوست ملګری ګورو سار څومره هغه سره غږیږو موږ تاسو نه ستړی کېږو ځکه چې دا موږ تاسو سره ډوپامین تولید کېږي. نو موبایل څه دا په موبایل کې دغه شی شته چې دا قانون یې چې دا کوم اساس هم دې لپاره جوړ شوی چې د ذهن ډوپامین زیاتوي. نو ته طبعا چې موبایل استعمالوي په هغه کې ښایسته کورونه ښایسته موټرونه فلمونه حتی غیر واقعي فلمونه دا شان ګوري، طبعا انسان لږ هیجاني کېږي او هغه کې ډېر زیات مصروف کېږي.
نو بعض شیان دي ناخودآګاه ده زمونږ تاسو دغه عادت چې ناخودآګاه ته وړي دا زما او تعالی دغه ریپیټ حالات نه وړي. مثلا که یو چاته وایي موټروان وي، موټروان هیڅ کله په لاره کې چې روان وي د خپل څنګ ته نه ګوري چې ودرېږه ګیر دوم چیرته ده زه دا ګیر چینج کړم. هغه خپل خالي لاس اچوي چینج کوي ځکه چې دا پې پوه شوی ده. ناخودآګاه دغه کارونه ټول کوي. برک ته صدا ورته وایي برک خپل خپه مخته کوي یا هر شی څه ده. یا زموږ تاسو دا ټول ژوند هم داسې ده ناخودآګاه کارونه ډیر زیات کوو. مونږ به پې پوه نه یو همغه کارونه خپل روان ده. حتی زما او تا ویښېدل ویده کېدل خو اوس خوراک ولې په ښي لاس باندې کوو؟ آیا تر اوسه موږ ته چا ویلی چې په چپ لاس خوراک وکړه؟ ټول یې په ښي لاس کوو. وغواړو نه غواړو دغه ډوډۍ هم زه شکوو په ښي لاس یې شکوو ځکه چې دا ناخودآګاه ده. اوس د موبایل استعمال هم دغسې شی ده چې ته سوشل میډیا استعمالوي، موبایل استعمالوي، ته لږ لږ استعمالوي اول کې، خو څه دومره دی روږ دی کې چې بدون له موبایل نه دی بیخي طاقت نه کېږي. نو مخنیوی لاره یې دا ده زما په نظر جاګوزین لارې ورته پیدا کو. جاګوزین مطلب څه ده؟ مطلب دا ده چې راشئ د خپل سکرین ټایم دا لیمیټ کړئ. په موبایل کې یو قابلیت دا ده چې تاسو د خپل اپلیکیشنونو ټایم لیمیټ کولی شئ. مثلا تاسو لاړ شئ په خپل د موبایل تنظیماتو کې هغه ساحه زمانه نوم یې هیر شوی ده خو دا پیدا کړئ حتما اسانه پیدا کېږي. تاسو هلته لاړ شئ ورته ولیکئ چې فیسبوک په 4 ساعتونو کې ماته مثلا 1 دقیقې نه نیولې تر 10 دقیقو پورې اجازه راکړه. چې کله 10 دقیقې پوره سي ستا د موبایل هغه فیسبوک علامه څه ده هغه تور کېږي او چې ته ورباندې کله کوي تا ته وایي چې اجازه نشته. هغه بیرته تا ته وایي چې یعنې کولی شي له تنظیماتو نه بیرته خلاص کړي خو ته یې مه کوه. نو څه ته یې بندوې مه یې بندوه نو بیا یې ولې خلاصوي؟ نو خپل هر اپلیکیشن ته لیمیټ ورکړئ. اوس د دې په څنګ کې باید څه کار وکړو؟ موضوع ډېرې خواته لاړ نه شم همت صاحب. مثلا زه وایم چې د نن ورځې د دومره سهولتونه چې راغلی دا مثلا د ماشین کالي درته وښیم. اوس ماشین کالي څه جوړ سو فکر وکړئ زموږ تاسو خویندې یا څه پخوا وختونو کې 3-4 ساعته جامې مینځلې. اوس څه کار کوي؟ اوس ماشین کې اچوي په نیم ساعت کې که شل جوړې وي ټولې خلاصېږي. ښایي دغه 3.5 ساعته نور څه وکړي؟ دا یې ورته موبایل پیدا کړ. اوس چې موبایل پیدا کړ موبایل کې نټفلیکس او یوټیوب او دا شیان ورته پیدا کړ دا ټول مصروف شي سره. نو زه دا وایم چې که برنامه‌ریزي منظم وي اول خو خپل اپلیکیشنونه ټول لیمیټ کړئ. څه په ورځ کې له نیم ساعت نه ډېر زیات زه باید فیسبوک کې ونه اوسم. په څنګ کې راشه کتاب ولوله. بعضې خلک وایي چې ولا زه موبایل کې کتاب ولولم. زه شخصا د دې مخالف یم. ولې؟ ځکه چې دا موبایل او کمپیوټر دا شیان همدې ته جوړ شوی ده چې زما او تا ذهن ځکه چې ته موبایل کې عام کتاب پکې شته هم 10 دانې فلمونه دي چې هغه فلمونه تا ته خوند درکړي. نو ډوپامین کتاب نه فلم تا ته ډېر ترشح کوي نو ته مجبور یې کتاب مطالعه به پرېږدې ډېره زیاته مننه لاړ به شې به هغه لپاره فلمونو د شیانو لپاره. نو دا مهمترینې لارې یو د خپل موبایلونو کوم اپلیکیشن چې دي دا لیمیټ کړئ، کتاب زیات ولولئ او موبایل ته لاسرسي کم کړئ. نو دغه لارې انشاءالله مؤثر لارې دي چې استفاده یې کم سي او الا بذکر الله تطمئن القلوب. ډېره زیاته مننه جلسه محترم چې راغلی موږ سره مو برنامه وکړله. ډېر زیات مننه له ستاسو نه هم همت صاحب. د حریت راډیو درنو اوریدونکو او د ټکنالوژۍ خپرونې ډیرو زیاتو مینوالو دا وه د دې اونۍ لپاره د ټکنالوژۍ خپرونه چې ما محمد شریف همت درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسې په درانه حضور او چوپړ کې حاضرېږم ما ته اجازه راکوئ هر چیرې چې یاست ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان. نړۍ د بدلون په حال کې ده. هر ورځ د انساني اسانتیاو لپاره نوې موندنې ترسره کیږي. خو دا موندنې څوک، چیرته او د کومو موخو لپاره ترسره کوي؟ که غواړئ چې په نړۍ کې له هر ټکنالوژیکي پرمختګ څخه خبر شئ ټکنالوژي خپرونه واورئ. دا خپرونه هر شنبه مازدیګر له 5:30 تر 6 بجو له حریت راډیو څخه اورېدلی شئ. ټکنالوژي